دا غینه بس سوال لئی وی چې حدیث کې دا ثابت دی چې الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزیږي د شپې په دې اخرنۍ 3 مېسه کې او د دین خو به د ثابتېږي چې الله سبحانه وتعالی همیشه د دنیا په دې اسمان کې ولې ځکه چې په یو ملک شپه ختمه شي په بل ملک شپه راشي نه چې بل کې ختمه شي بل کې راشي بل کې ختمه شي بل کې راشي نو د دې اشکال او د دې خبرې وضاحت وکړه الجواب بالله التوفیق غدای چې په دې کې زمنګ ذره برابر شک نشته ذره برابر الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزیږي د شپې په اخرنۍ حصه کې څنګه چې د الله د شان سره ښایي دا ټکی ور ډېر اهم دی څنګه چې د الله د شان سره ښایي یعنی مطلب چې د مخلوقاتو په شان راکوزېدل هغه نه دي موږ کیفیت نشو بیانولی او نه تصور کولی شو او نه هغه د مخلوقاتو په شان الله د یو ځای نه بل ځای ته لاړ والعیاذ بالله یا الله چې د دنیا اسمان ته راغی دا بعض وایي الله چې د دنیا اسمان ته راغی او یا وابیانو تاسو وایي چې دنیا اسمان ته راغی وابیان نه وایي د وابیانو امام وایي محمد صلی الله علیه وسلم وایي دا تاسو وایي دا حدیث وایي دا خو حدیث کې متواتر حدیثونه په دې باندې د دنیا اسمان ته چې راغی نو بیا خو له نور اسمانونه په الله له پاسه شو بعض وایي عرش ته خالي پاتې شو بعض وایي نو شپه خو په یو ځای دا سوالونه د هغه انسان زړه ته راځي چې هغه خالق او مخلوق یو شان ګڼي دا سوالونه هغه سړي په زړه کې راځي هغه ته د اشکال راځي نور الله سبحانه وتعالی صفات دا موږ منو حقیقي معنو باندې ثابتو بغیر د کیفیت نه کیفیت الله ته معلوم دی بغیر د تمثیل نه مثال نه پیش کو بغیر د تشبیه نور کو مخلوق سره اوس دا غوګونه د حتیم شتي او غوګونه د میګیم شتي کنه دوه یو شان دي مخلوق او مخلوق کې دومره فرق دی په خالق او مخلوق کې وسمه فرق خدای سوالونه هغه انسان کوي چې الله او مخلوق یو شان غني بیمار زړه خنۍ هغه د تپوسونه کوي دا خبره ساتي الله په قران کې ولا يحيطون به علما دا انسانان دا مخلوق الله بخپل علم کې نشي راګیرولې زمونږ څه علم دی چې الله وبګی راګیرو الله خپل ځان خپي جني او مونږه دومره پیژنو څومره چې مونږ ته ویلې ده بس مونږه دومره پیژنو څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته په صحیح حدیثونو کې ویلې خبره ختمه شو تغیر اخو به دا خبرې کول چې دا څنګه او دا څنګه نو موږ دا وایو زمونږ د عقیده ده چې الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي او په دغه وخت کې الله په عرش ومي او الله چې راکوشي یو پیر نو د هر ملک او د هر علاقې شپې اخرنۍ حصې ته رارسي الله چې یو پیر راکوشي کنه نو هر ځای کې چې اخرنۍ شپه ده الله د دنیا اسمان ته راشي څنګه چې الله د شان سره ښایي او په دې باندې دلایل دي دې دلایل چې څوک په الله باندې مهینی او صحیح متبع د رسول صلی الله علیه وسلم راغلی به مطمئن کی حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله بدل خلق سره مخلوقات سره چې حساب کتاب کوي په لږ وخت کې به ختم کړي هرڅه الله به ډیرو انسانانو سره ګوره په یو ځای حساب کتاب کوي خو دې یو ته به داسې ښکاري د چا سره چې حساب کوي چې حساب کتاب صرف د چا سره روان دی زما سره روان دی دومره قادر باچا دی په لږ وخت کې د ډیرو خلکو سره حساب کتاب دا به الله کوي خو دغه انسان ته به دا ښکاري چې صرف ما سره حساب کتاب روان دی خبر دې ته سوچ وکړه اوس موږ په دې دنیا کې په دې وخت کې څوک مړ کېږي اوس هم څوک مړ شوی اوس به هم څوک د مور د خېټې نه راوتی په دې سکند کې به هم څوک غریب شوی په دې سکند کې به هم څوک مالدار شوی په دې سکند کې به هم څوک بیمار شوی په دې سکند کې به هم څوک روغ شوی په دې سکند کې به هم څوک راولېدلی په دې سکند کې به هم څوک ګمراه شوی په دې سکند کې به هم چاته هدایت ملو شوی دا ټول کارونه الله په یو وخت کې کوي نو څنګه په دې سوچ کې چې څنګه الله د دنیا اسمان ته راکوزي شپه دلته او شپه هلته کېدل شپه دې ځان سره زړه چې بیماري هغه دا خبرې کوي
دا ټول موږ منو کنه چې دا کم کارونه چې اوس روان دي څوک کوي یو الله دا ټول کارونه کوي یو الله سبحانه وتعالی دا ټول کارونه کوي امام ابن رجب رحمه الله چې کله دا اشکال هغه به مخکې چا پیش کو وی دا یو قبیح اعتراض دی امام ابن رجب رحمه الله وی او وی که رسول صلی الله علیه وسلم یا خلفای راشدینو دا اعتراض اوریدلی وی د دې سړي دا نو وی جیل ته چې سزا ورکول چې خلکو ته عبرت اخیستی ته الله مبارک دا خبرې کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بیان تلبیس الجهمیه په دې کتاب کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې شبهې جواب کړی اولنی خبر شیخ الاسلام ابن تیمیه دا کړی ده وی دا خبره هغه څوک کوي چې څوک الله مخلوق یو شان ګڼي دویمه خبره هغه دا کړی ده دې د سوچو کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی اذا قال العبد الحمد لله رب العالمین کله چې بنده وی الحمد لله رب العالمین الله سوی حمدنی عبدی حمدنی عبدی زما بنده زما حمد وی نو اوس په دنیا کې څومره خلک په یو ځای الحمدلله رب العالمین وایي دې ټولو له الله په یو وخت کې جواب ورکوي په دې ټولو له الله سبحانه وتعالی په یو وخت کې جواب ورکوي ستا په زړه کې د اشکال څنګه راځي اذا قال الرحمن الرحیم کله چې بنده وایي الرحمن الرحیم الله وایي زما بنده ثنا وایي په ما باندې چې څومره خلک په دنیا کې الرحمن الرحیم وایي الله دې ټولو ته دا خبره کوي بیا هغه دا خبره کوي وی عبد الله بن عباس رضی الله عنه په یو کس راغی وی الله به دې ټول خلکو سره څنګه د قیامت پر حساب کتاب کوي په لږ وخت کې یعنی هغه سره دا خبره را پریوته ده چې دومره غټ مخلوق او په لږ وخت کې سره الله حساب کتاب وی څنګه چې ول په یو ځای دې ټول رزق ورکړي د قیامت سره حساب کتاب کوي و چې څومره مخلوقات رزق ول څوک ورکړي په یو ځای ول الله ورکړي نو دغه الله ته په یو ځای حساب کتاب کول څه ګران دي نه دي ګران هغه بیا شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله یو ناشنا انسان تیر شوی علما وی دغه مبارک وی دا خو پرې چې ته بل څوک لکه صفاتو کې چې لکه د پښان څوک نو دا خو ټول علما وی د شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله بشن عالم د زمکه د پاسو د اسمان الله دې موږ نه لیدلې خو بعض علما سوي وی د خپل ځان په شانیم څوک نه ولیدلې وی هغه تر خپل ځانوم پته وي او دې چې ناشنا علم ول الله ورکړو چې مو سره کېناستې وې دې سترګو به خبرې کولې او کتابونه لیکلي ناشنا کتابونه ډېر کتابونه به کې دي چې لیکلي ماښام مانځنه بعد پسې یو کس راغی سلام یې وسره وکړو زوی د پلانې علاقې ته راغلی ما لکه یو کتاب ولیکي په دې مسله کې ماسوتن بانک به وي کتاب به لیکلی وي دا ویې څه ده کتاب اوس مسلمانان یې پړاوی او شرح یې کړ ماښام ماسوتن منځ کې به صرف کتاب لیکو هغه دې خلکو ته دا وایي اے خلکو که تاسو نه منئ موږ سره قرآن او حدیث سره نه مطمئن کېږي راشه بل دلیل درته ښیم وایي څه ناشنا دلیل ګوره وایي نور ته هم چېرته کتلي نو تاسو به لازم وایي چې موږ کتلي دا نور په یو ملک کې په بل کې نه وي په یو ځای کې په بل ځای کې نه وي په یو ځای کې جمع په یو ځای کې اوړی په یو ځای کې شپه او بل ځای کې ورځ د یو حرکت تلاسه نو چې مخلوق کې دومره زور دی نو خالق به څومره زور ووري دا څنګه ناشنا دلیل دی نور دلته شته په بل ځای کې نشته نه دا ورځ خو ګرځي راګري بیا دې شی ویل نو چې هر ځای کې ورځ رندای خو یو نور دې تقسیم شوی دا خبره خو چا نه ده کړې نه د نور په باره کې نه کې او د خالق په باره کې کې څه ناشنا دماغ دی اچھا چې نور پیدا کړی دا خبره څومره زور ووري چا چې نور پیدا کړی دغه خو بیا ناشنا طاقت الله سبحانه وتعالی هغه زورور بچا دی چې دغه په باره کې به موږ څه ووایو خو صرف دومره د دې خبرې جواب دی حاصل دا شو چې دا شبهه هغه چاته راځي چې څوک خالق او مخلوق یو شان ګڼي او چې څوک دا وایي چې خالق او خالق ته مخلوق ته د الله را کوزیده د دنیا اسمان ته د دې نه دي څنګه چې انسان را کوزي الله را کوشي د دنیا اسمان ته په عرشي الله را کوشي او په دنیا کې چې په کمزې کې شپې او په کمزې کې اخر د شپې اخرنی سي الله هغه اسمان ته را کوشي هغه طاقت په دې خبره پوه شوي که نه دا ګوره هم مسله د عقیدې ما حتی اوسه کوشش وکړو چې ښه واضحه کړو انشاءالله په دې باندې به ستاسو دماغ او دغه کوم رول چې تپوس کړی د هغه دماغ به ښه کولی وشي انشاءالله
الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د سلفیت په عقیده دې ته د سلفیت عقیده وایي دا د سلف عقیده دین د مشرانو دا د اهل حدیث عقیده ده دا د صحیح حقیقي اهل سنت عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی چې خپل کوم خبرو کې هغه به حقیقي ثابتو بغیر د سنه د کیف نه چې څنګه او دا ولي او دا دي بغیر د تشبیه نه بغیر د مثال بیانولو نه الله ویلي زموږ به ایمان دی و دې ایمان پکار دی